بعد لتحقیقا می قبول کړه دا صحیح عقیده دا سلفی عقیده اوس به کامیاب شم دا سلفی عقیده اوس به کامیاب شم. غریب سړی واسه دې ته مه پرېږده چې هغه هم دقه د شغلو ناول ته ناست هغه صرف ساګو ته ناست دي هغه به صرف چېرته اوبه خوټ کولی وي هغې ته به ناست وي. رمضان کې خلکو له خوراکونه ورکوي د رمضان د دې لپاره چې احساس ته پیدا شي چې دا لږه څه شي ته وایي ته خو نن صرف سهار د ماښامه پورې تا ځان وږې پرېښی دی او دومره سخته ده در باندې چې کله یو ځای کې پرېوځي کله بل ځای کله موبایل راوالې کله چکر ولګې کله خوب وکړي چې یاره دا لږه ډېر ګران شی دی دا خو تېرېږي نه دا ټیم سخت شی دی. غریب سړی ټول کال دغه شان ته وږی نه تاسې احساس پیدا شي چې دا لږه وایي څه ته موږ څه خو د غریب احساس په دې وجه لري چې موږ وږي شوي یو نو چې ولې شو موږ ته پته ولګي. اطعام الطعام غریب له خوراک ورکول نبی صلی الله علیه وسلم د یو خصوصي بیان کړی په رمضان کې ما تاسو ته مخکې ویل چې په لږ ټیم کې ډېر ثوابونه حاصلولی شي که نه یوازې یوه روژه نیول دا کمال لري. کمال دا دی چې په یوه ورځ کې تر ډېرو روژو ثواب ځان له حاصل کړي روژه د یوه نیولې او ثوابونه ډېر حاصل که کمال دا دی. او څنګه حاصلې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ترمذی او د ابن ماجه کې راغلي من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. چاچی روزدار تا روزمات ورکو روزمات ولا واغست دته دومره ثواب بلاویږي څومره چې دغه کس دا روزه نیولې د یو بل ثوابونه کمی نه چې ګنې تا چا د خوراک ورکو دغه ثواب تا ته میلاو شه نه د کوم روزدار ته چې تا روزه ماته واغسته او ستا په دې خوراک د روزه ماته کړه دومره ثواب تا ته زیاتي میلاو شه لکه چا په خپله دا روزه چې څومره نیولې او خو نه ثواب تا ته میلاو شي. یعنې یو سړي روزه ماته یو کس ته واغستو د تا د 2 روزو ثواب میلاو شي یو د خپلې بل د بل روزو د روزې ثواب هم دته میلاو شو او چې 10 کسانو لی ورکړي نو د 11 روزو میلاو شي یو د خپلو 10 نورې 20 په ورځ چې خوراک ورکو د 20 روزو ثواب دته میلاو شو. مال د سره راشه نن په ډېر ښه روزې ځان له وګټه ډېر ښه روزې او دا خبره موږ بار بار کوو یوازې ته وږی کېږي نه یوازې ستا بچي وږي کېږي نه یوازې ستا ښځه وږي کېږي نه هغې له خو خوراک سکاکوالی خو دغه کور ګاونډ کې خوا کې چې کوم غریبانان دي هغې هم زړه لري هغې زړه د ګټې نه دی هغه هم سره غوښه دغه په بدن کې سره غوښه ده او دا قینه زړه جوړلی ګټه نه ده وسپنه نه ده هغه هم خوراک ته زړه کېږي لکه څرنګه چې زما او زما د بچو زما د اهل ورته زړه کېږي. نو چې اوس ته کله روژه ماتې اخلي که نه په بازار کې هلته ستا خوراک هم نه خوښېږي دا اخلم او دا اخلم او دا اخلم دا مې بېګا اخیستلی و دا بېګا نه اخلم دا مې پرون اخیستی دا به نن اخلم خوښېږي دې نه خوراک. غریب سړی واسه دې ته مه پرېږده چې هغه هم دقه د شغلو ناول ته ناست دي هغه صرف ساګو ته ناست دي هغه به صرف چېرته اوبه خوټ کولی وي هغې ته به ناست وي. دغه دا بچی دا هم زړه لري دا هم ښه خوراک غواړي ای به ټول عمر دقه ته ناست دي او ستا نه خو دومره خوراک ضایع شي چې بیا راوالې غوا ته په باړه کې کښېني وایي چې دا غوا باړه شوی چې دغه حیوان ښه دی که نه دا خوا ته دا غریب ښه دی ټیک د حیوان د خپل خوراک دی لیکن دغه خوراک ته دله نه شي لېږلی دا غریب بیا لږ ولېږه هغې هم زړه لري اخر زمونږ ورونه زمونږ مسلمانان نه یي دا چې هغې ته ته راولېږي دا زمونږ هغه بې احساسي ده چې احساس ختم شوی دی ورنه ډېر شی مالداره خلک شته دی ډېر ښه پیسې بورو پیسې ورسره دي چې د غریب خبره راغله بیا په جب باندې لړم ناست دي هلته ګوتې نه شي ورولی ګوتې ړې خالصه پسې خېږي او اوس په دقه ټیم دا ایمان زمونږ دی که نه دی زمونږ د مرګ ټیم معلوم نه دی اوس په دقه ټیم کې دا الله سا واغېستله په دې پیسو به ته څه کوې دې پیسو به ته کوې څه تاله په دې کپن کې څوک جب نه کوي چې په کپن کې تاله څوک جب کوي چې دا پیسې ورسره ویسه لہذا لږ د دغې خیال هم وساتئ
دیو جنا بعض سلف دا نقل لی هغه به دومره ویل بعض سلف نقل لی وإلا أن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وإذا یو عالم وي وإذا چې 10 کسان راوړم او زه په هغه خوراک وکړم چې د هغې زړه ورته کېږي وایي دا ماته بهتر ده د دې نه چې زه د 10 غلامان د اسماعیل علیه السلام د اولاد آزاد کړم. یو غلام په لکونو نه په کروڑو قیمت لري. یو غلام انسان دی 10 غلامان د آزادولو نه ماته دا بهتر ده چې زه یو 10 کسانو یې راولم او هغې ته خوراک ورکړم چې د دې زړه کېږي. قبول کړه دا صحیح عقیده دا سلفی عقیده اوس به کامیاب شم.